د ژمن راډیو تلویزیون درنو لیدونکو اختر مو مبارک او بختور شه. د اختریزو خپرونو په لړ کې بیا هم درته اختر او پولیس خپرونه چمتو کوو. په دې خپرونه کې موږ د هغه ځواکونو سره راوتلي یو چې دوی به د اختر په شپو ورځو کې د خلکو د خدمت لپاره دلته ولاړ وي، چک پوینټونه به اچوي، د دوی لپاره به سهولتونه رامنځته کوي او دوی هغه امنیتي برخه به ټینګوي. موږ له دوی سره هم خبرې کوو چې دوی اختر څنګه تېرېږي، څومره خوښ دی اختر لپاره او دغه اختر په هېواد کې د سوکالۍ اختر دی. نو دوی به هم له موږ سره په خپلو خبرو کې د خپل اختر اړوند غږېږي چې دوی څومره ورته خوښ دی، دا چې د دوی اختر زیاتره وخت په دغه ډول ماحول کې وي چې دوی هلته په وظیفو کې وي او اختر لمانځي. دا به د دوی لپاره څومره سخته ده، څومره خوشحاله دي، یعنې دغه ټولې خبرې به موږ له دوی سره کوو. نو د خپرونې کوربه زه رحیم عادل یم، د کمرې تر شا سره شیرین محمد درمان دی. زموږ د خپرونه به د ځواکونو سره وي. دغه ځواکونه چې تاسو یې ګورئ دلته ولاړ دي، دا شپه ورځ د هغه خلکو لپاره زموږ او ستاسو د امنیت لپاره ولاړ دي. نو موږ به دوی سره خبرې کوو، د دوی له مسؤلینو سره او د دوی دغه ځواکونو سره چې دوی په دغه چک پوینټونه ولاړ دي او له خلکو به نظرونه اخلو چې له دوی څخه څومره راضي دي او د دوی څخه څومره خوښ دي. درنو لیدونکو، زموږ یو سرباز ورور چې د هېواد د ساتنې لپاره د دغه خوستمېشتو د ساتنې لپاره دلته ولاړ دی، د سره خبرې کوو د اختر څنګه تېرېږي، څومره خوښ دی چې د خپلو هېوادوالو د ساتنې لپاره ولاړ دی. السلام علیکم کري صاحب، ستړی مه شي. کري صاحب شي خیر، اختر دې مبارک شه. ستاسو دې مبارک، ستاسو دې مبارک وایو. قربان دی کري صاحب. دا چې تاسو نن دلته ولاړ یې په چک پوینټ باندې، اختر مو څنګه تېرېږي، څومره خوښ یې چې د خپلو ولسونو خدمت کوئ؟ الحمدلله، شکر ده. اختر خو الحمدلله ښه خوندور ده، خپله ښه ویاړ یو، خپله ښه خوشحال یو. دا وظیفې کې الحمدلله چې د ولس خدمت کوو، دې باندې موږ بار بار شکریه ادا کوو چې موږ د ولس خدمت کوو. نو موږ ولس ته دا ډاډ، دا اطمینان ورکوو چې راتلونکی اختر یعنې جمعې په ورځ ده، نو موږ دا ډاډ ورکوو چې دوی د اختر په داسې فضا کې ولمانځي چې د زړه د خلاص د خپل اختر ولمانځي، هېڅ تشویش دې نه کوي، د بې امنۍ انشاءالله موږ موجود یو. موږ به دوی امنیت څلوروي ساعته انشاءالله نیسو، تر څو چې د اختر تېر شوی د اختر نه بعد موږ امنیت ټینګوو. انشاءالله دا اوس کومې پیښې کېږي د ګاونډي هېواد سره موږ کوم مشکلات دي، د دې په هکله هېوادوال هېڅ تشویش نه کوي. دوی ته موږ سل دا اطمینان ورکوو چې موږ د دوی په خدمت کې انشاءالله څلورو ساعته آماده یو. ډېره زیاته مننه. دغه ولسونه چې دلته ولاړ دي، دغه خلک دا ټول تاسو سره اوږه په اوږه ولاړ دي، دغه هېواد ساتنې لپاره به دغه ولسونه تل ستاسو څنګ کې ولاړ وي. کري صاحب، طبیعي دا ده چې کورنیو سره اختر خوند کوي هغه خلک چې کورنیو سره اختر لمانځي. تاسو چې نن دلته په چک پوینټ باندې ولاړ یې او د خلکو خدمت کوئ، څومره هغه لکه له خپلې کورنۍ سره دا احساس کوئ چې مثلا تاسو اوس هم له خپلې کورنۍ سره یې؟ نو الحمدلله موږ چې فکر وکړو دغه ولس چې وګورو، موږ د دوی خدمت کوو، دا ولس موږ ته طبعا موږ ته خپله کورنۍ یادېږي. پوه شوې؟ تاسې معلومېږي چې دا ولس د موږ خپله کورنۍ ده، نو چې موږ د دوی حفاظت کوو، ساتنه کوو، امنیت ټینګوو، دا موږ ته د اختر نه بهتره ده، ډېره بهتره ده. پوه شوې؟ نو موږ ته دغه بهتره ده چې موږ باید د ولس خدمت وکړو، په کلکه باید خدمت وکړو. اختر خو دا موږ دپاره ډېر ښه ده چې موږ د هېوادوالو خدمت وکړو. نو دا لږ داسې موږ ته داسې معلومېږي لکه موږ چې اختر په کور ته کړی دوی خدمت چې موږ کوو، موږ ته داسې. کري صاحب، خپله دغه اختر شپې ورځې تاسو دلته زموږ د هېوادوالو سره تېروئ، خپلې کورنۍ مو پرېښي دي، له هېوادوالو مو څه غوښتنه ده مثلا چې خوشحالۍ په کوم ډول ولمانځي؟ ځینې دغسې ډرایوران دي چې شوخي ډېره کوي مثلا، یا موسیقي به ووایم چې غږوي، د دوی مو غوښتنه چې څه ده تاسو؟ د دوی خو اول غوښتنې ما دغه د دې هېوادوالو نه اول خو د موټرسایکلو والا زه درته وکړم چې دوی د اختر په ورځو کې د خوشحالۍ په ورځو کې دوی ډېره بې احتیاطي کوي، ځکه خدای ما که دغه سکوټر خو ډېر یو عجیبه شی ده، ټکر وسي، دغه ټکرو سره باید دوی ډېره ګزاره وکړي. د اختر خوږې ښې شپې ورځې دي، باید دوی د اختر په خپلې فضا کې ولمانځي، نه دغسې خدای ما که چې دوی یو ټکر سره مخامخ د موټرسایکلو والا د موټرو والا دغه ښایسته اختر یې د کورنۍ په غم کې. یعنې تا غوښتنه دا ده چې نه یوازې موټرسایکل والا دی دغه هڅه وکړي چې په ارام لاړ شي، خپل ژوند ته د خطر نه پېښوي، د دې تر څنګ دوی نورو ته هم ستونزې جوړوي، کله چې دغه تیز رفتار کوي ستونزې جوړېږي که نه؟ خو دا خو معلومه خبر ده، ټکر چې کېږي خامخا به یو بل موټر یا موټرسایکل یو چیز سره کېږي، نو دا بل طرف ته هم تاوان اوړي، هغه هم خوږېږي، زخمیان کېږي یا مکه شهیدان کېږي. نو دا د اختر دپاره د بیا د خصوصا د هغو د کورنۍ دپاره د اختر به دوی
باندې ډېر په خفګان باندې تېر شي. موږ دوی ته دا پیغام ورکوو، دا بار بار ورته وایو چې په اختر کې د موټرسایکلو سره یا د موټرو سره ډېر احتیاط کوئ، ځکه د اختر په خوښۍ باندې ولمانځئ. خدای مکه که ټکار وسي یا بله پیښه وسي، د اختر په خدای مکه په تاسې باندې خفګان باندې تېر نه شي. ډیره زیاته مننه کري صاحب چې موږ سره د خبرې وکړې. بیا د اختر مبارک شه. خوشحاله شو چې زموږ زړور ځواکونه د خلکو په خدمت کې دي او د خلکو لپاره راوتلي او په دې اختر کې د دوی لپاره قرباني ورکوي او خپل هغه اختر یې پرېښی د ولسونو لپاره، د ولسونو د امنیت لپاره د ډاډ خبرې کوي. نو ډیره زیاته مننه کري صاحب. خیر اوس، تاسو ته د اختر مبارکي وایو. الله مو ژوندي لره، خوشحاله اوسئ. مننه. خیر. ډیره زیاته مننه کري صاحب له موږ سره خبرې وکړې. له ده څخه ډیره زیاته مننه. دی خوشحاله ده، په دې خوشحاله ده چې د دې پر ځای چې د خپل کورنۍ سره ده، دی وایي چې زه په دې خوشحاله یم چې د خپل ولس سره، د خپل ټول ولس له کورنۍ سره یم. نو دغه ډول ځوانان، دغه ډول هغه د ځواکونه چې موږ لرو، نو موږ به کله هم د سرټیټۍ احساس ونه کړو. موږ به تل ویاړو چې موږ خپل ځواکونه لرو، خپل اسلامي نظام ساتنه کوي. د دوی غوندې ځواکونه دي چې د خلکو د امنیت لپاره راوځي، اختر نه ګوري، بله داسې ورځ نه ګوري، تل یې د ولس لپاره خپلې خوښۍ قرباني کړي دي تر څو ولس خوښ وساتل شي. موږ نورو سربازانو سره هم خبرې کوو، نورو سرتیرو سره هم خبرې کوو او د دوی مشر سره هم خبرې کوو چې د دوی د اول حفظې مربوطاتو کې دي چې د اختر لپاره یې څومره چمتووالی نیولی. زموږ سره پاتې شئ، زموږ خپرونه دوام لري. مهرباني. که درنو لیدونکو، د پولیسو او خلکو خپرونې په دې برخه کې راغلي یو د خوست ولایت اول امنیتي حافظې ښاغلي امیر عثماني صاحب سره خبرې کوو او له ده پوښتو چې مثلا څومره دغه امنیت ډاډ ورکوي او ولسونه څومره خوښ دي. عثماني صاحب لومړی سر کې د اختر مبارک شه او بیا د ولسونو ته ډاډ څه دی؟ مننه. زه لومړی قدم کې د افغانستان ټولو مسلمانانو ته بالخصوص د خوست میشتو ټولو اوسېدونکو ته د کوچني اختر مبارکي یم او الله دې د اختر نیکمرغه مبارک وګرځوي. ډېره زیاته مننه. عثماني صاحب محترم، لومړی پوښتنه که دا وکړو چې ولسونو ته مو د امنیت په برخه کې ډاډ څومره دی؟ ولسونو ته مو د امنیت په باره کې کامل اطمینان دی. موږ پوره ډاډ اطمینان ورکوو چې الحمدلله په ټول افغانستان کې امنیت ته هېڅ مشکل او ستونزه نشته او بالخصوص په خوست کې ټول امنیتي ځواکونه او کشفي او نظامي ارګانونه د ولس په خدمات کې دي، شپه ورځ د ولس او د امنیت ساتنه کوي. کله چې له حوزې تاسو راوتئ او دغه پرسونل ته مو حتمي د سپارښتنې کړې دي، هغه سپارښتنې څه وې چې ولس سره څه ډول چلند وکړي؟ دا چې اختر دی، حتما ځینې ځوانان به شوخي کوي او مثلا هغه د خوشحالیو لمانځلو لپاره به شاید لغه ځینې حدونه کرس کوي. تاسو خپلو ځواکونو ته، خپلو سرتیرو ته څه ډول سپارښتنې؟ موږ خپل ځواکونو ته د ولس په باره کې بار بار توصیه کړې دي، خو نن چې راوتو د چک پین ته راغلو ملګرو ته مو دا مشوره او توصیه وکړه چې تاسو به ولس سره ډېره ګذره او ډېر اصول او ډېر اخلاق کوئ. دا موږ ولس ځورېدلی کړېدلی ولس دی، نو د ډېر د اخلاقو نه به خپله وظیفه سرته رسوئ. یعنی هغه ولسونو سره موږ خبرې وکړې، هغوی هم د امنیتي ځواکونو د چال او چلند نه ډېر خوښ وو او د دوی هغه خبرې چې موږ واورېدې په عموم کې د امنیتي ځواکونو دغه د راویې څخه ډېر خوښ وو. عثماني صاحب په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې خپلو سرتیرو ته دا یادونه کړې چې له خلکو سره نرم چلند وکړئ، په د دوی سره د مینې محبت خبرې وکړئ. نو عثماني صاحب دا چې ولسونو ته دې هم ډاډ ورکړ چې اختر به دوی په امن کې وي، خپله د ولس سره په منځ کې چې څومره خوښ یې؟ دومره زیات خوښ یو چې بیخي په جمو کې ځایږو نه، چې خپل ولس په خدمت کې لګیا یو، خپل ولس مو دی او د اختر ورځې دي او د خلک میلو ته ځي او پارکونو ته ځي، یقینا چې دا موږ ته ډېره زیاته خوشحالي راکوي. عثماني صاحب یوه بله پوښتنه چې وکړم، تاسو خو خپلو سرتیرو سربازانو ته دا خبره کړې چې له خلکو سره نرم چلند وکړي، هغه ځوانانو نه چې دوی دغه د چک پینټ په اصول نه مراعاتوي، هغوی ته مو پیغام څه دی؟ نو هغه ځوانانو ته موږ دا پیغام دی چې تاسو هر وخت د چک پین باندې چې رسئ او نظامي ځواکونو ته د امنیتي پولیسو ته احترام لرئ او خپل چک پین کې ودرېږئ او تلاشي ورکوئ. تاسو دپاره هېڅ ستونزه نشته، د ستاسو امنیت په خاطر موږ د تلاشي او د امنیت ټینګوالی کړی دی. ډېره زیاته مننه عثماني صاحب. دغسې یو څه چې ما نه وي پوښتلې، تاسو په زړه کې وي او پیغام لرئ اورېدونکو ته او لیدونکو ته؟ نو ولس ته مې دا پیغام دی چې د اختر ورځې دي، په د اختر ورځ کې د موټرو سره ډېر احتیاط کوي او ډېر د احتیاط سره د خپل ډریوري کوي. خدای نسته داسې نه وي چې دوی د خوښۍ ورځې په غم وبدل شي. نو ولس ته مې دا پیغام دی چې د خپل موټرو سره ډېر احتیاط سره خپل ډریوري وکړي او ولس ونه ځورېږي او خپل ځانونه په خطر کې وانه اچوي.
او د خپل شپې ورځې غمجنې نه کړي. ډېره زیاته مننه عثماني صاحب چې موږ سره خبرې وکړې. مننه، ډېره مننه ستاسو څخه. درنو لیدونکو، تاسو د عثماني صاحب خبرې واورېدې. دی د اول امنیتي حافظې امیر دی او د په خپلو خبرو کې دا خبرې وکړي چې دوی هغه خپلو سرتیرو سربازانو ته د خلکو سره د نرم او ښه چلند سپارښتنه کړې. دغه خبرې خلیفه صاحب هم تل خپلو هغه سربازانو امنیتي مسؤلینو ته کړي چې له ولس سره ډېر په مینه، احترام، په شفقت چلند وکړي. نو هغه دغه څه دي چې دغه سربازانو د ولس هغه مینه خپله کړي. کله چې د دوی سره نرم چلند شوی، د دوی سره هغه د محبت خبرې شوي دي، نو ولسونو دوی ته یو په درې مینه ورکړي. هغه ولسونه به بیا هم دوی ته مینه ورکوي. زموږ له ولسونو یوه غوښتنه دا هم ده چې د چک پاینټ اصول مراعات کړئ. چک پاینټ ته چې راځئ، دغه سربازان ستاسو لپاره ولاړ دي، ځکه دوی خپل اختر پرېښی، خپله کورنۍ پرېښي، ستاسو لپاره دلته په چک پاینټ باندې ولاړ دي او دلته ستاسو لپاره امنیتي تدابیر نیسي. نو تاسو هم چې راځئ، تلاشي او د چک پاینټ اصول مراعات کړئ، تر څو دغه سربازان له تاسو راضي وي او تاسو له دوی راضي وئ. نو زموږ خپرونه دوام لري، له موږ سره پاتې شئ. زه دلته یو سرباز دی، هغه سره خبرې کوو او له ده به پوښتو چې دا څومره خوشحاله ده چې نن د خلکو لپاره راوتلی، د خلکو هغه ساتنې ته راوتلی، د خلکو د هغه ولس سره د مینې لپاره راوتلی. السلام علیکم، ستړی مه شي. وعلیکم السلام ورحمت الله. لږ دغه کتاو شي چې دغه عکس ښه راشي. نوم مبارک دی؟ نوم مې مولوي محب الله سراج دی، د اول امنیتي حوزې د امنیتي بلوک قمندان. سراج صاحب، نن دغه تاسو د ولسونو لپاره راوتلي، اختر مو د ولسونو په منځ کې د څومره خوښ یې؟ الحمدلله، یقیني چې ډېره د خوشحالۍ او د ویاړ خبره ده چې موږ اختر د امن په فضا کې نمانځو. موږ ټولو هیوادوالو ته دا ډاډ ورکوو چې دوی د هیڅ کوم تشویش نه کوي، ځکه موږ څلوروي ساعته د ولس په خدمت کې موږ راوتلي یو تر څو زموږ هیوادوال په امن کې وي. دوی دغه راتلونکی اختر د امن په فضا کې ترسره کړي. دوی د هیڅ کوم تشویش نه کوي. هر چېرته چې دوی ځي، هغه که پارک ته ځي او یا کوم لرې پرتو تفریحي سیمو ته ځي، دوی د دغه اختر د امن په فضا کې ولمانځي. انشاءالله هیڅ کومه د تشویش خبره نشته. دوی د خپل اختر د امن په فضا کې ولمانځي. خپله څومره خوښ یې چې د ولس په منځ کې، ځکه ولس کله چې خوشحاله وي، وړاندې یو سرباز دا خبره وکړه چې زه ډېر خوښ وم. عثماني صاحب خپله دا وایي چې کله چې زه د ولس په منځ کې وم، هغه د خوشحالۍ احساس مې له هغې ډېر وي چې له کورنۍ سره وم. بلې هو، یقیني چې دا خو واضح خبره ده، ځکه چې موږ د ولس په خدمت کې وو. په دې باندې ډېر خوشحالېږو چې تر څو موږ په کور کې د مور او پلار سره هغه وکړو، اختر ولمانځو، تر دې موږ ته دا لا زیات تشویق راکوي. په دې لا زیات خوشحالېږو چې زموږ هیوادوال په امن کې وي. موږ د دوی ساتنې لپاره اختر په بیدیا وکړو، تر څو دوی په امن کې وي، د موږ اختر په بیدیا وي. یوه پوښتنه چې زه یې کول غواړم، اختر کې ځوانان خوشحالي کوي، طبیعي ده. نو کله چې خوشحاله وي، اختر خوشحالۍ شپې او ورځې دي، ځینې دغسې ځوانان به وي چې په چک پاینټ باندې هغه د چک پاینټ اصول نه مراعاتوي. هغوی مو غوښتنه څه ده؟ یا مثلا موسیقي به غږوي، یا مثلا هغه د چک پاینټ عسکرو ته به شیشې نه ټوټوي، مثلا هغه اصطلاح باندې هغوی مو غوښتنه څه ده؟ بلې هو، دا موضوع هم زیاده ده، خو له ټولو ځوانانو مو دا هیله ده چې دغه اختر چې را روان دی باید له ښو اخلاقو او له نرمو اخلاقو څخه کار واخیستل شي. د چک پاینټ کوم اصول چې د هغه مراعات شي. په چک پاینټ باندې چې کله ورغلې شیشه ورته ټیټه شي، د هغه سره ښه په مینه او محبت سره روغبړ وشي. انشاءالله د موږ ساتونکي هم کومه داسې بده رویه ونه کړي د دوی سره. او بل دا چې دوی ډېر د فکر او د احتیاط څخه کار واخلي، ځکه د دوی کورونه لري، فامیل لري، تر څو خدای مکړه په هغه باندې هم اختر په غم نشي. د اختر د امن په فضا کې ټول سره تیر شي. خپلو سربازانو ته مو توصیه څه وه چې کله تاسو له هغه حوزې راوتئ، دوی ته مو څه وویل چې له ولس سره څه ډول چلند وکړي، څومره زغم باید ولري تر څو دغه د خلکو خوشحالي همدغسې پاتې شي؟ هو، موږ چې هر چېرته ځو، یا په ګزمڅو یا داسې بل په خاص کوم پلان باندې ځو، موږ خپلو سرتېرو ته تل دا وایو چې تاسو باید د دغه مظلوم ولس سره، د بیچاره ولس سره باید ډېر له نرمۍ څخه کار واخیستل شي. له ښو اخلاقو څخه دوی باید په تکلیف نشي، مزاحمت ورته ونه شي، تر څو خدای مکړه دوی خفه نه شي، ځکه دا یو دردېدلی او کړېدلی ولس دی.
نو موږ غواړو چې دوی ته له دوی څخه د ښو اخلاقو څخه کار واخلو موږ دې لږ خفه وو چې دوی خوشحاله وي یعنی مقصد دی وایي څومره ښه خبره ده چې موږ د لږ خفه وو چې دوی خوشحاله وي دغه څه دي چې د یوه زړور سرتیري د یوه دغسې چا چې د مسؤلیت احساس کوي دا خبرې کوي چې زه دې خفه وم چې ولس خوشحاله وي د دې ولس د خوشحالتیا لپاره دوی شپه ورځ پر ځان یوه کړې ده دلته راوتلي دي نه اختر ګوري نه هغه د نورو د خوشحالۍ ورځې ګوري دوی تل د ولس لپاره راځي د دوی د خوشحالولو لپاره د دوی د امنیت د تدابیرو لپاره د دوی د خوشا ژوند لپاره راځي تر څو د دوی سره هغه د دوی د ولس خوشا وي او دوی هغه ستونزې په ځان تېرې کړي وروستیو کې د ولسونو ته څه پیغام دی ولسونو ته مې دا پیغام دی چې دغه راتلونکی اختر اول خو ټولو ته مبارکي وایم د دې راتلونکي اختر او بیا مې ټولو ولسونو ته دا پیغام دی چې دا اختر دوی باید په خوشحالۍ سره ولمانځي یو بل ته مزاحمت ورنه کړي نور په تکلیف نه کړي په مینه او محبت سره دغه اختر ولمانځي ډېره زیاته مننه خیر سراج و چې دله موږ سره د اختر اړوند خبرې وکړې موږ ځو یو بل سرتیری چې دلته به موږ سره خبرې وکړي هغوی سره به هم خبرې کوو خو تاسو ځای دغه د خپرونې په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو هغه سلوک وګورئ چې دوی له خلکو سره کوي څومره نرم چلند کوي څومره په محبت سره دوی ته هغه سپارښتنې کوي او هغه د دوی هغه سپارښتنې د دوی هغه مینه له ولس سره څومره ده هغه ګور په دغه لنډو شټونو کې او زما یو غوښتنه د ولسونو دغه ده چې که تاسو کله چک پاینټ ته رسیږئ د پولیسو مرکز ته رسیږئ خپلې شیشې ښکته کوئ هغه څه چې تاسو په موټر کې چلن کړي مثلا موسیقي وي یا نورې هغه نعت وي ترانې وي هغه ښکته کوي تر څو دوی له تاسو سره په خبره پوه شي نو دغه خپرونه دوام لري له موږ سره پاتې شئ که یو ځوان را سره ده د سره خبرې کوو او دا یې به راته ووایي چې اختر دې مبارک شه او د تر څنګ دغه امنیتي ځواکونو نه څومره خوښ یې اول امنیتي ځواکونو نه په دې خوښ یم که نه چې دلته ښه امنیت یې راوستلی دی مونږ مثلا خوشحالۍ ته یې لیه کړی یو هغه بل دا شی چې نه غشته امن یې ډېر راوستلی مثلا دوی چې د اختر لپاره دغه د خپلې کورنۍ پرېښي موږ او تاسو لپاره امنیت ساتي له ولسونو تاسو غوښتنه څه ده چې باید څومره همکاري ورسره وکړي ولسونو څخه مو دا غوښتنه دی که نه زه خپله سرویس کوم یمه 2.5 روپۍ دی په سرویس کې زه د 15 روپۍ هغه اسلامي امارت ته په دې خاطر ورکوم که نه چې تاسې نور هم مخته لوړ شئ د 15 روپۍ مو تاسې ته هغه دی دا چې دغه اختر شپه ورځو کې دوی راوتلي دلته ستاسو امنیت نیولی دی د دې څه ډول احساس کوئ چې پخوا به امنیتي ستونزې اوس دا اسلامي امارت په راتګ سره هېواد کې امنیتي ستونزې کمې شوي دي نشته په نشت حساب دي او خلک په خوشحالیو کې اختر لمانځي اوس خو الحمدلله چې اسلامي امارات راغلی دی که نه غشته نه شی شته نه دا شی بل شی شته خو مثلا ډېره غیر وستلی دی امنیت ډېره زیاته مننه چې موږ سره د خبرې وکړې که درنو لیدونکو دغه ځوان خبرې تاسو واورېدې موږ ځو یو بل کولسي وګړی مو پیدا کړ له هغه سره خبرې کوو لیدونکو زموږ سره یو بل خوستی ځوان دی ستړی مه شې وروره نوم دې څه دی وعلیکم السلام نوم مې عزت الله ده که عزت الله دا د اختر دې مبارک شي تا د مبارک شي ټوله هېوادوالو ته وطنپالو خلکو ته د مبارک وي خوشحاله اوسئ اختر ورځې شپې دي امنیتي ځواکونه راوتلي دلته ستاسو لپاره امنیت ته ولاړ دي څومره د خوښۍ احساس کوي الحمدلله بیخي انشاءالله د امنیت ته یعنې د اسلامي امارت څخه مې ډېر خوشحالي چې امنیت ډېر ټیټ کړی دی خلکو ته مشکل تکلیف هېڅ مشکل نشته اختر په خیر سره شروع شوی دی په خیر سره روان دی امنیتي ځواکونو سره د خلکو چلند غوښتنه کې څه برخه کې مو غوښتنه څه ځکه زره ځوانان دي شوخي کوي مثلا ډېر دغه چک پاینټونو باندې راځي موسیقي چلند کړي وي نورو برخو کې تاسو به ولسونو ته پیغام څه وي ولسونو ته پیغام دغه دی چې هر چا که په هغه کې موټر کې سندره چلند کړی یا میوزیک چلند کړی باید د چک پاین اصول دی باید په چک پاین باندې تکرار شي د اسکار د هغه احترام باید وشي خپله دغسې خاطرو سره مخ شوی کله چې پولیسو ته ولاړ وي او چلند یې څنګه دی والا بالکل خاطره سره مخ شوی یم زه خپله چې په چک پاین ورغلی یم یعنې مو داسې بعضې چک پاین مو یوازې تلاشي وخوسته بل ځای مو چې نه وخوري خو چې ورغلی مو سره سکوټر راته راوړی تس په روانه چې بریک مې ونیو دغسې په عسکر یې یعنې د چلند نه عموم کې ډېر خوښ یې نه الحمدلله عموم کې چلند مې ډېر خوښ یم ډېره زیاته مننه قربان درنو لیدونکو د ولسي وګړي هم وایي چې موږ د امنیتي ځواکونو له چال او چلند ډېر خوښ یو او دوی هم دغه مننه او قدردانۍ کوي نو زموږ خپرونه دوام لري
کوم ځای راغلو بازار نه شهرت څه مشکلات چې خو نه ستونزه لري کې کوم مشکلات چې می ته یاد شي ډېر مننه خوشحال الله کامیاب لري موږ بدوای ان شاء الله تاسو سره بس خیر سره کوم چې مشکل چې وي بس موږ ته یاد شي تاسو د سربازانو خبرې واورېدې د عامو خلکو خبرې مو واورېدې عموما دغه خپرونه موږ د اختر لپاره چمتو کړې وه او دا چې سربازان څومره د ولس سره مینه لري تاسو ولیده د دوی هغه چلند تاسو ولیدو او د دې ترڅنګ د ولس مینه تاسو ولیده چې له خپلو سربازانو سره څومره لري تر بلې داسې یوې خپرونې زه چې بیا هم تاسو ته راځم زموږ نورې اختریزې خپرونې په در سره وګورئ تر بیا ښې چارې